ګلچاهت چې ده دا وخت یې په جرمني کې ده او ګلچاهت وایي ما یو اپریشن هم کړی دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو ګلچاهت چې ده په جرمني کې ژوند کوي او ګلچاهت وایي چې یاره ما اپریشن هم کړی دی. ګلچاهت یو اجړا دی، یو خواجه سارا دی چې ګلچاهت د څه شي اپریشن کړی دی. ملګرو دغه تصویران به تاسو ته ښکاري چې دغه هلک سره دا په ټیک ټاک کې لایو راغلی دی. په دغې لایو کې ورته هغه دغه یو بل له خبرې کوي چې یاره ګلچاهت ته وایي چې ته مخکې یو شانتې وې، اوس بل شانتې شوې. هغوی یو بل سره هغه خبرې کوي. نو زمونږ بر اصله ویډیو ده هغې خلکو له کو هغه فیمیل دی، کو هغه شیمیل دی، کو هغه میلز دي، هغه ټولو ته زمونږ دغه یو اصلاحي پیغام ورکوو چې آیا دغه نیګیټو خبرې چې دي دغه په سوشل میډیا مه کوئ. یاره په تاسو په ټیک ټاک باندې لایو راشي، په ټیک ټاک کې دغه غلطې خبرې مه کوئ. چونکې په دغې خبره کې چې دی نو دوی یو بل له کنځلې هم کړي دي. دغې کې هر نمونه قسم دوی ګپ لګولی دی. بیا ګلچاهت ته وایي چې یاره ستا دې ننګوله وګوره دا په څه داسې شوي دي. نو ګلچاهت ورته خبرې کوي. بیا ګلچاهت ورته وایي چې یاره ما اپریشن کړی دی په پېښور کې. نو ګلچاهت داسې د څه اپریشن کړی دی هغه راز هم ښکاره نه کړو، خو صرف دغه وویل چې یاره ما اپریشن کړی دی، ما د خېټې نه وازګې کمې کړي دي. نو هغې هلک ورته وویل چې یاره تا د خېټې نه وازګې کمې کړي، ستا کم داسې په خېټه کې وازګه ده یا کم دغه ته خو بلکل یو سم دم انسان وې. بیا ملګرو ګلچاهت چې د هغې پاکستان پرېغوستو او لاړه جرمني ته، چې جرمني له دا څه دپاره لاړه، پیسو دپاره لاړه یا داسې بل کار دپاره ګلچاهت لاړه. نو دغه ملګرو یو ماته ګوډه ویډیو وه د ګلچاهت. کو تاسو زمونږ یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی نو لازم زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیل ایکن چې دی د فعال باندې کلیک کړئ چې زمونږ د هرې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو له په وخت رسي. کو زمونږ ویډیو تاسو خوښه شوي خپلو ملګرو سره شیر کړئ، خپل خوږ ورور احسان له ورکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.